د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. د ماشومانو لپاره د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل سي. د پولیو پری افغانستان په نوم یې پاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړه او ویلي دي چې د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین به د افغانستان له 5 شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اروزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبې پورې به دوام وکړي. ویل سوي چې په دغه ولایتونو کې به د پولیو د واکسین کمپاین یوه اونۍ وروسته یعنې د اګست په 28مه پیل سي. د روان کال له پیله هیڅ د پولیو 5 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړلي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه 2 هیوادونه دي چې تر اوسه پکښې پولیو شتون لري.